نن په بلوچستان کې د سوسایټي د ادارې د خوا څخه د یونیسیار په مالي مرسته باندې د اووم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د ازموینې دپاره د تختې ورکړل شولې. نو زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د سوسایټي د ادارې مننه کوم، همدارنګه د یونیسیار مننه کوم په یوه خبره چې دا هغه زموږ د زده کوونکو دپاره تر اوسه پورې ستونزې ته د حل لاره نه ده لټول سوې چې هغه د 9 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د کتابونو شتون دی. دا اوس فعلا 3 کاله کېږي چې زموږ زده کوونکي بې کتابو ناست دي او بې کتابو ځي او راځي. نو زما د یو افغان کډوال په حیث باندې د یو انسان په حیث باندې د یونیسیار د ادارې د لوړ مقاماتو څخه د افغانستان د پوهنې د وزارت څخه همدارنګه د پاکستان د اسلامي جمهوریت د سفران د وزارت څخه د یو افغان کډوال په حیث باندې دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د دغو بې سرپرستو افغان کډوالو زده کوونکو چې په ښوونځي کې د لوست لپاره کتاب نه لري، هیله مې هم دا ده چې اوس ولې د دغو د کتابو غم وخوري او زموږ زده کوونکو ته کتابونه آماده کړي. چون بې کتابو زده کړه نه کېږي، نو زموږ زده کوونکو زده کړه چې د هغه په صفر کې ضرب ده. مننه.